الرحمن الرحیم. دا د ویډیو په واسطه باندې د وزیرستان تمام د جمعیت علماء اسلام د جمعیت علماء اسلام کارکنون د جماعت د طرف نه دا امر ده او آگاهی ده چې سبو د جمعیت علماء اسلام مرکزی دفتر په میرانشاه باندې د هغه افتتاح او بل ورځ دا فیصله شوې ده چې مدارس څومره طلبه دي دا یا حکومي مشرونیه او غیور عوامیه د ټولو نه پر زور اپیل ده او د سکول د کالج وړکي چې کوم دي دغه به برکت مجلس ته چې د دغه مجلس به ان شاء الله ختم قرآن پاک او ختم خواجگان دا به باقاعده کیږي او د ټول ملک لپاره او د وزیرستان لپاره به د امن د سلامتی دعاوي او د جمعیت علماء اسلام د کامیابی آغاز به ان شاء الله صبر زنه کده خدای په فضل د الله پاک خوښه وای ان شاء الله کامیابی به جمعیت علماء اسلام ته الله پاک ورکوي. لہذا زه ور بیا خپل حیثیت نائب امیر ټول وزیرستان ته دغه اپیل ده او دا درخواست ته چې سبور 10 بجې ته میرانشاه باندې به ان شاء الله لوی نکوي او ټول بزور او ټول علاقه به جمعیت علماء اسلام او د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام په جنډا ان شاء الله چلوندي وي. لہذا ټول نه اپیل ده چې د خپل ټیم باندې ټول زنینر ورسوي. الله پاک ته جمعیت علماء اسلام ته په ټول ملک کې کامیابی ورکو. الله پاک ته پاکستان ته کامیابی او دشمنون د پاکستان الله پاک ته دا ورکو.